د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معینیت اړوند د تدارکاتو ریاست په تیر 1403 کال کې له 1 میلیارد افغانیو څخه زیاته سپما کړې ده. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې دغه سپما په ساختماني، اجناسو او خدماتي برخو کې د شفافو داوطلبیو او سالم رقابت له لارې ترسره شوې ده، چې ټول ټال 315 دوسیې په بریالیتوب سره طی مراحل شوي دي. په عموم کې د تدارکاتو ریاست 315 غټې دوسیې چې هغه مختلف د اجناسو د ساختمان او خدماتو دوسیې دي دا طی مراحل کړي دي، او عمومي مبلغ چې دلته سپما شوی دی تدارکاتو په ریاست کې 1 میلیارد 111 میلیونه افغانۍ دي چې دا دلته سپما شوي دي. یاد ریاست زیاتوي چې په تیر کال کې له 9 میلیارد افغانیو څخه زیاتو پروژو کارونه تنظیم او مدیریت کړي دي. دغه پروژې د اجناسو، ساختماني چارو، مدیریت او نورو پرچون برخو پورې تړاو لري. د والیانو صاحبانو په غوښتنه د وزیر صاحب او د شیخ صاحب په موافقه باندې اکثره ساختماني پروژې د هغه ولایت مربوط شي په همغه ولایت کې افرګوشي کوو، د دې لپاره چې محلي شرکتونه مغه استفاده وکړي. مرکزی شرکتونه ملته اشتراک کوي، محلي شرکتونه هم اشتراک کوي. لوجستیک ریاست موږ ته 111 دوسیې را رسېدلي دي چې د دې 111 دوسیو مجموعي قیمت راځي 6 میلیارد 694 میلیونه 800 زره افغانۍ، چې زموږ له طریقه دغه دوسیې ته مراحل شوي دي 6 میلیارد او 133 میلیونه افغانیو په اندازه کې، چې د دې تفاوت یا سپما مقدار 511 میلیونه افغانۍ راځي. همداراز د صحي ریاست چې دا هم زموږ د اجناسو امریت لخوا ته مراحل شوي دي. د صحي ریاست موږ ته 10 پروژې راغلي دي، 10 دوسیې چې د دې مجموعي قیمت 380 میلیونه افغانۍ دي، چې دا دلته ته مراحل شوي دي د اجناسو امریت لخوا په 263 میلیونه 700 زره افغانیو باندې، چې د دې قیمتونو ترمنځ هغه کوم مبلغ چې تدارکات ریاست کې سپما شوې ده 123 میلیونه 719 زره افغانۍ سپما شوې ده. او زموږ د ساختمان امریت لخوا د تعمیراتو دوسیې ته مراحل شوي دي، چې د تعمیراتو لخوا موږ ته 180 دوسیې را رسېدلي دي، چې د دې دوسیو مجموعي قیمت 1 میلیارد 688 میلیونه افغانۍ دي، چې دلته موږ سره بیا 1 میلیارد 544 میلیونه افغانیو په قیمت باندې ته مراحل شوي. د تدارکات ریاست مسؤلین وایي په 1403 کال کې له 1000 څخه زیاتې پروژې مدیریت شوي دي، چې ډیری په ساختماني او اجناسو برخو کې وي. د دوی په وینا د پروژو د تطبیق بهیر په معیاري، شفاف او پر وخت مخکې وړل شوي دي. موږ کوشش کړی ده چې ډېرې پروسې چې مخکې ډېرې پیچلې وي او زمانګیرې وي هغه اسانې کړو. د مختلفو ادارو سره په همغږۍ باندې هغه موږ الکترونیک کړي دي، د ایمیل په ذریعه باندې موږ هغوی سره تعامل لرو. مثلا د وزارت تجارت ته به موږ شخص لیږه، د هغه په لاس به موږ استلام ورکول چې د دې شرکت د جواز صحت سقم وکړي چې آیا دا جواز اصلي ده که نقلي ده. دا تقریبا زمانګیر وو، داسې یو هفته 3 ورځې 4 ورځې غوښتلې چې یو ورځ به دې ځای نه وړل کېدل، 2 ورځې به هلته ترتیب کېده، 3 یا 7 ورځ به زموږ مامور یا نماینده به پسې ورغی هغه به یې رانقلول. دا اوس موږ هغوی سره په همغږۍ باندې د ایمیل د لارې ورته لیږو او موږ ته په ساعت کې که نه وي په ورځ کې یا په 2 ساعته 3 ساعته کې موږ ته بیرته ځواب راځي چې و دا جواز یا صحت لري یا نقلي ده. همداسې د مختلفو بانکونو سره چې موږ دلته د شرکتونو نه تضمینونه اخلو، تضمین افر وي یا تضمین اجرا وي یا د بانکي سټیټمنټ موږ ته راوړي دي توانایي مالي په صورت باندې، هغوی سره موږ د ایمیل لاره خلاصه کړې ده. مختلفو بانکونو سره موږ تفاهم کړی چې هغوی هم موږ ته په ساعت 2 ساعته کې د دغو اسنادو چې دلته موږ ته وړاندې کېږي د هغه صحت سقم کوي چې دا سند جعلي ده یا اصلي ده. مخکې دغه کار زموږ نه ډېر زیات وخت اخیسته، تقریبا هفته 3 ورځې 4 ورځې، چې دغسې یو سهولتکاري شوی او د وخت ضیاع بچ شوی. بله خبره پکې دا وه چې موږ ولایاتو کې هم داسې مشکلات درلودل
د تصفیې مالیاتي لپاره چې شرکت خپله مالیات تصفیه کړي دي که نه هغه یې جمع کړي ګمرکاتو ادارې ته که نه دي کړي نو هغه هم داسې مخکې و چې د یو چا په طریق به موږ لیږل مامور په لاس یا نماینده په لاس باندې هغه هم موږ سره اوس په ایمیل باندې تعامل لري ځواب راکوي او ولایاتو کې موږ کوشش کړی دی ټولو ولایتونو سره موږ دا رابطه قایمه کړې ټولو مستوفیتونو سره هغوی هم په ډېرو حالاتو کې موږ سره دا تعامل کوي کار اسانه شوی. له دې سره مهاله یاد ریاست شرکتونو ته په بېلابېلو برخو کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د کارونو د چټکتیا او روڼتیا په موخه ډېری چارې برېښنایي شوي دي. څو شرکتونه وکولی سي خپل اسناد او غوښتنلیکونه په اسان او لنډ وخت کې ثبت او تعقیب کړي. نو ټولې دوسیې که موږ تاسو ته حساب کړو تقریبا 555 پرچون پروژې دي. همداسې 315 380 تر 400 پورې زموږ د کرایه نیولو دوسیې دي. همداسې یو 10 پورې زموږ د کرایه ورکولو دوسیې دي او زموږ نورې عمومي دوسیې اجناس و ساختمان کې 315 هغه دوسیې راځي. نو داسې مجموعي طور سره تقریبا 1000 دوسیې موږ ته مراحل کوو د کال څه کم یا زیات داسې اندازه. د موږ ډېر پروژې چې دي پرچون وي او بیا په اجناسو کې زموږ پروژې ډېرې دي ساختماني امریت کې ډېرې وي او خدماتي پروژې بیا زموږ کمې دي ډېرې نه وي. ډېرې پروژې زموږ اجناس او ساختماني وي. دغه راز د فساد د مخنیوي او سالم رقابت د تامین لپاره اوس مهال ټولو شرکتونو ته تخمیني قیمتونه وړاندې کیږي تر څو هر شرکت وکولی شي خپل وړاندیز په آزاد عادلانه او رقابتي چاپیریال کې وسپاري. مسؤلین ټینګار کوي چې د شفافیت اصل د دوی د کار اساسي برخه ده او هڅه کوي د ملي شتمنیو د خوندیتوب لپاره لا اغیزمن ګامونه واخلي.